اوله خبره دا ده چې دا پاکستان جوړ سوی دی. آیا پاکستان مخکې جوړ سوی دی که فوج مخکې راغلی دی؟ آیا په دې ملک کې د فوج بغیر اسمبلی دننه جوړه سوې ده؟ آیا په دې ملک کې د فوج بغیر دننه وزیر اعظم راغلی دی؟ آیا په دې ملک کې چې په سیاسي پارټیانو کم بندیز لګېدلی دی د فوج بغیر سوی؟ تاریخ معلوم دی چې زموږ پلارو نیکه د دې وطن د دې قام دپاره څونه قربانۍ ورکړې دي. زموږ پلارو نیکه نکاح هغه نه ولو چې په 2 روپۍ به خرڅېدی و فوج ته به چوکاوېدی. دننه 30 کاله مخکې زموږ جایداد اعلان سوی دی. د 30 کاله مخکې هم پلارو نیکه په دغه پورشډولو دا کې چیلونه دا چې د فوج بغیر یو ترانسفر کولی سي. آیا دا چیف سکیورټي د فوج بغیر یو کار کولی سي؟ آیا دا بکچي سرفراز صاحب چې ناست دی د فوج بغیر یو کار کولی سي؟ آیا دی فوج نه دی راوستی؟ نن په دې احتجاجي جلسې صدارت کوونکی د پی ټي ایم صوبایي کوارډینیټر نور باچا، د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي صدر اصغر خان، د هندیم صوبایي صدر احمد جان، د پښتونخوا نیشنل پارټۍ مرکزي ډیپټي چیرمن رضا لالا، د پی ټي ایم ملک عنایت الله کاسای، زبیر شاه آغا، سردار ګلمرجان کبزایی او زما په وینه او په مینه شریک پښتنو ورونو د ټولو د مخه په خیبر کې چې څوک زموږ چې کوم ملګري شهیدان سوي وو د هغه ته د عقیدت ګلونه او په ارنایي په دوکۍ کې چې 21 مزدوران شهیدان سوي دي هغه ته د عقیدت ګلونه او د ایران پر بارډر باندې زموږ افغانان ورونه چې 2,500 کسان یې په ډېر ویشانه طریقه باندې شهیدان کړل و هغه ته د عقیدت ګلونه. زما تقریر به پر یو شعر شروع کړم ویمها بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتا ہے تو چرچا نہیں ہوتا. عزیزانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په 11 اکتوبر په خیبر په جرګه کې چې کومې پرېکړې سوي وې دا احتجاجي جلسه د هغه په لړ کې ده او په دې کې خاص کر د چمن کم ورونه په چمن کې چې کوم ظلم روان دی پر 21 اکتوبره په تیر کال پر 21 اکتوبره باندې د چمن پر لټ کښېنستلی و. دا خبره شه په غور واورئ. پر 21 اکتوبره په تیر کال دا پر لټ کښېنستلی و. نن 29 اکتوبره دی یو کال یې پرسولو او چا د دې پښتنو ناره نه ده اورېدلې. دا هغه ریاست دی هغه ریاست ته موږ چې کوم ځای ناست وو زموږ کوم وروڼه چې اوس راووتلو موږ خو د قدر په سترګه هر چا ته ګورو سیاسي ګوندونه هر چا ته د قدر په سترګه ګوري هر سیاسي ګوند ته و هر مشر ته. خو زما په نظر کې دا یو قبرستان دی. د قبرستان څخه تمه ساتنګ د مړو څخه تمه ساتنګ دا بالکل ناممکنه ده او دا کېدی نسي چې موږ د مړو څخه تمه وساتو. عزیزانو دلته د اسمبلی یو ممبر چې ډېر شریفه سړی دی هغه یو خبره وکړه چې زموږ پر پورسیزو ته الزام لګوئ. زموږ پورسیز دا رقم نه دی. زه به یو څه مثالونه ورکړم. اوله خبره دا ده چې دا پاکستان جوړ سوی دی. آیا پاکستان مخکې جوړ سوی دی که فوج مخکې راغلی دی؟ آیا په دې ملک کې د فوج بغیر اسمبلی دننه جوړه سوې ده؟ آیا په دې ملک کې د فوج بغیر دننه وزیر اعظم راغلی دی؟ آیا په دې ملک کې چې په سیاسي پارټیانو کم بندیز لګېدلی دی د فوج بغیر سوی دی؟ آیا چې نن تا پر پی ټي ایم کم از کم 3 کسان موږ ډلې یو چې زه یم نور باچا دی زبیر شاه آغا دی پور شډول کې او په خیبر پښتونخوا کې 1500 او 2000 کسان په پور شډول کې اچولي دي ډېرې ګرفتاره کړي دي. آیا دا د فوج بغیر تی کولی سي؟ آیا دا چې د فوج بغیر یو ترانسفر کولی سي؟ آیا دا چیف سکیورټي د فوج بغیر یو کار کولی سي؟ آیا دا بکچي سرفراز صاحب چې ناست دی د فوج بغیر یو کار کولی سي؟ آیا دی فوج نه دی راوستلی؟ آیا برایي چې دا کم بل پاس و چې دا د خلکو د عدلیه
چې د کم دشمني والا دا د فوج بغیر چا کولی سواله آیا تا چې کم خلک اوغوا کړي ولو دا د فوج بغیر چا کړې ده آیا په ارنایي کې چې کومه به تا اخیستل کېږي دا فوج نه اخلي آیا کم خلک چې ټارګټ کېږي دا و فوج ته نه دي معلوم او فوج یې نه کوي آیا چې دلته کومه اوغوا ده دا فوج نه کوي آیا چې دلته کم بندیز دی پر معاشي قتلعام دی پر بلوڅو پر پښتو په دې کې د فوج لاس نه دی دا ګردي چې درته وایم دا در ساره پورې د دې یو داستان دی بیا هم دوی د پردې و شاته دي دا رقم شریف خلک د پردې و مخ ته کښېنولي دي چې تاله راسي چې دی درته وایي چې یا ستا فورسز دا دغه نه کوي زه د ده څه دا سوال کوم چې موږ په دا احتجاجي مظاهره کې ناست یو سی ټي ډي هغه د ناسته ده زما او د نور باچا او د زبیرشاه ګرفتاري به وس کوي آیا دا فوج نه دي راستولي ستا په لاس کې دي چې ته موږ بچاو کې موږ دا نه وایي چې ته موږ بچاو که موږ د دې څه نه بیریږو نه موږ د دې څه بیریږو دوی د ځای راوښیي موږ هلته ورځو تاریخ معلوم دی چې زموږ پلارو نیکه د دې وطن د دې قام دپاره څونه قربانۍ ورکړې دي زموږ پلارو نیکه هغه نه ولو چې په 2 روپۍ به خرڅېدی و پوښتو به چوکاوېدی د 19 کاله مخکې هم زموږ جایداد اعلان سوی دی د 10 کاله مخکې هم پلارو نیکه په دغه پورشډولو دا کې چیلونه وړي دي نن هم به دې ته موږ تیار یو خو خبره دا شی ده چې دا ستا کوم عمل چې کېږي دا ګرده فوج چې ته نن زما قاتلان نسې نیولی ته نن پر چمن باندې پاسپورټ نسې ختم کولی ته نن د دنیا نن هغه یو هغه کار نسې کولی دا ګرده د فوج دی چې ته زما قاتل نسې نیولی ډایرکټ ته زما قاتل یې ډایرکټ دا فوج زما قاتل دی صفا به سره وایو د غاښ لاندې به نه سره کوو نه به یوه خوا ته ځو نه به بلې خوا ته ځو باقاعده د کولې دا خلک باقاعده د دې رایلټي اخلي چې ته زما چوکیداري کوې زه تا ته تنخوا در کوم زه تا ته تنخوا د څه شي در کوم چې ته زما د کور حفاظت نسې کولی بیا دا دغه لکه خو خبره ته دا ده پرون هم زموږ ستوی پلارو نیکه په دې باندې جیل و جدوجهد کړی ولو چې د انګریز غلامي یې نه منله نن هم د دې فوج د دې اپسي غلامي نه منو د موږ دوی چې دی خپل ملازمین بولو دی ځان خپل اکا بولي موږ د اکا نه بولو نه موږ د غلامانو ډېره مهرباني وسلام